شبکه فعال شي دغه سایټ فعال شي. د غزنی ولایت په مرکز او 14 ولسوالیو کې 26 د سلام مخابراتي شبکې سایټونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دې سایټونو د پرانیستي په تړاو د غزنی د اندړ ولسوالۍ د کمال خیلو په سیمه کې جوړه شوې غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د عنایت الله الکوزي وویل دغه 26 مخابراتي سایټونه د ټي ډي اف سیستم له لارې د غزنی په مرکز او 14 ولسوالیو کې د دې لپاره جوړ شوي دي چې د یاد ولایت په مرکز او یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو پوښښ پراخ کړي او د خلکو مخابراتي ستونزې راکمې کړي. نوموړي ویل د دغو سایټونو په فعالیدو سره به د غزني زرګونه اوسیدونکي د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدماتونو ته ښه لاسرسی ومومي او د اړیکو کیفیت به ښه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا ادارې د ټول هیواد لپاره بیا په مشخص ډول هغه سیمې چې له مخابراتي خدماتونو بې برخې وي د هغې لپاره تقریبا 560 مخابراتي سایټونه په نظر کې ونیول چې له دې ډلې 26 مخابراتي سایټونه غزني ولایت ته ځانګړي شوي وو. بیا د غزني ولایت هغه سیمې چې په مطلق ډول باندې محرومې وي او هلته مخابراتي خدمات موجود نه وو د دې لپاره دغه چاره پیل شوې وه چې لله الحمد موږ تاسې ولیدل چې 26 مخابراتي سایټونه په ټول غزني ولایت کې دا افتتاح شول او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول چې له دې سره د غزني ولایت اکثریت محرومې سیمې چې هغه سیمو کې مخابراتي خدمات موجود نه وو په دې کې تقریبا 10 ولسوالۍ وي چې هیڅ راز مخابراتي خدمات نه درلودل. هغوی دپاره د انټرنیټ په برخه کې د مکالماتو په برخه کې خدمات رایه شول او فعلا دپاره هم د غزني ولایت په بېلابېلو سیمو کې 15 مخابراتي سایټونه تر کار لاندې دي چې انشاءالله په لنډ وخت کې به د دې مخابراتي سایټونو چارې هم سرته ورسیږي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د نوموړي په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي چې ورته نورې پراختیایي پروژې هم پلې کړي تر څو د عملي کېدو په صورت کې د غزني په لرو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو پوښښ نور هم پراخ شي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو د یادو مخابراتي سایټونو له فعالېدو سره خوښي څرګنده کړه. ویې ویل چې له دې وړاندې د مخابراتي خدماتونو د کمزورۍ له امله ګڼې ستونزې ګاللې خو د نوو سایټونو په فعالېدو سره به یې ستونزې تر ډېره هواره شي. له ډلې د اندړ ولسوالۍ 2 تنو قومي مشرانو په ژواک اژانسول دا چاره به د اړیکو تر څنګ د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو پراختیا کې هم مهم رول ولوبوي. یقینا اوس خو د دنیا پرمختګ کړی یعنی درې ورځې مخابرات قطع وو دا خلک له داسې ستونزو سره مخ وو چې یعنې نه له مریض سره رابطه درلوده نه کوم یو څوک له کوره وتلی و له غور سره رابطه درلوده. نو د اندړ ولسوالۍ بیا ډېره ځپلې ولسوالۍ ده. زه خپله یو تعجب مثال در کوم چې کله به م یو وایس مسجد چېرته لیږل نو ما وزرم ډېر د یارې به بام ته ختم. اوس لله الحمد د سایټو په جوړېدو سره په کور کې ناست یو یعنې هم انټرنیټ کار کوي هم تلیفون کار کوي یعنی خلق له سهولتو سره زیات سهولتونه ورته برابر شوي دي. دهقان هم له خپل قریبه سره رابطه کوي دکاندار هم له خپل څه راوړي خو هغه نن په ټوله یعنی د ټکنالوژي دنیا ده او ضرورت ته دي شیانو ته یعنی تجارتونه هم اکثره په انټرنیټ دي او په تلیفون دي او په واټساپ دي او په دې حسابو دي. نو یقیني الحمدلله د اندړ ولسوالۍ تقریبا 600 کلي ده زیاتره برخه یې یعنی برابره سوې ده او کوشش سره یعنی وبل سوې ده. له دې خو بیخي زیات موږ خوشحاله یو او مخکې موږ ستونزې وې بامو کې به بامو ته به خاطو یا بلته موږ مثال واټساپ او دا شیان کاتو او ثبتیانې به م کولې کته یو هېڅ کار نه کوه. اوس په عین حال کې کوټو کې هر ځای کار کوي نو ډېر ځینې خوشحاله یم. دا یادونې ده چې په تېرو 4 کلونو کې په غزني ولایت کې د بېلابېلو مخابراتي شبکو 145 نوي سایټونه فعاله شوي خو لا هم د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د کمزورو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو له امله شکایتونه لري. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره